د امریکا د عدلیې وزارت وایي د ټرمپ د وژلو لپاره د سپاه پاسداران ګمارل شوی کس په خټه افغان دی. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي فرهاد شاکري چې د ایران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره ګمارل شوی و په خټه افغان دی. دغه وزارت په یو بیان کې لیکلي چې د مونټهن په فدرالي محکمه کې د یو شکایت لمخې د سپاه پاسداران یو چارواکي په 13 سپټمبر میاشت کې له شاکري غوښتي و چې د ټرمپ د وژلو لپاره یو تګلاره جوړه کړي. د امریکا د عدلیې وزارت د جمعې په ورځ د ډونالد ټرمپ د تورولو په اړه د ایران د حکومت لخوا د جوړې شوې توطیې په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا د سپاه پاسداران یو چارواکي شاکري ته ویلي و چې کله ټاکنو وړاندې ټرمپ ترور نشو کړی نو دغه چاره دې له ټاکنو وروسته ترسره کړي. د هغه په وینا کېدای شي ټرمپ په ټاکنو کې ماته وخوري چې هغه مهال به یې ترورول آسان هم شي. امریکایي څارنوالانو ویلي شاکري تر دې وړاندې هم په امریکا کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو سپارښتنې شوې وي، خو د سپاه پاسداران چارواکو ډېر ټینګار کړی و چې خپله ټوله پاملرنه باید د ټرمپ په ترور ورټوله کړي. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا فرهاد شاکري د ایران د سپاه پاسداران لخوا ګمارل شوی و. هغه په ایران کې ژوند کړی او په ماشومتوب کې امریکا ته مهاجر شوی دی او په 2008 کال کې د غلا په تور 14 کاله بندي شوی و او بیا د همدغه تور له امله له امریکا ایستل شوی و.